بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. اکسل پروګرام نن نمبر وایو. ملګرو بخې یو نیم وخت درسونه ځنډ کیږي، هغه هم د یو څه مشکلات له وجې چې اوس هم مریض یم، ستونی م کیدای شي غږ مې لږ غوندې په ریکارډ کې بل رقم راسي. دا څو ورځې مریض وم نو ځکه درسونه پاتې و، ریکارډ مې نه و کړی. راځو نن نمبرینګ وایو، نمبر وایو. دلته یو فایل اوپن کوو، ټیبل تیار جوړ، دلته جوړ شوی ټیبل ده. خو دلته سې راځو اول سې ده جنرال ده، دغه فارمټ داسې وایو. جنرال عمومي ده. په جنرال کې متن هم لیکای شو، ټیکسټ نمبر هم لیکای شو، هر شی لیکای شو. اوس په طور مثال جنرال انتخاب ده، دلته جاب ده، په طور مثال دا ټیچر ده، ټیچر دا ټول راواخله، دا ټیچران دي دلته. یعنی کته دلته د هغه په ځای دلته نمبر ولیکو، نمبر هم لیکای شو، خو ټیکس هم لیکای شو. جنرال دا عمومي ده. دلته راځو بل څه سالري ده. په سالري کې څه شی ده؟ بل نمبر ده. نمبر کې بیا دلته مونږ او تاسو نمبر لیکو. چې کله نمبر انتخاب سي، طور مثال زه دا نمبر انتخابوم، دا ټول نمبر انتخاب. زه دلته لیکنه کوم، نمبر ورته لیکم. ګوره نمبر چې لیکم څه شی راځي دلته؟ ډاټ دوه ټکي هم راځي دلته. چې دې جنه بیا دا کوئ سو کم او زیات دا ټول انتخاب کوئ. ورئ دا ګوره چې اشاریه نه اخواته صفرونه وي او که نه صفرونه دلته هغه صفرونه معنا هم نه ورکوي، یا کوم خبره نشته. خو دې جنه کوئ سو موږ او تاسو دا زیات کو یا کم کو. او که دلته ټیکسټ لیکو، متن لیکو، متن هم لیکای شو، متن راځي. خو صرف دا داسې کله ته نمبر ورته انتخابوي، دا دسمال یعنی دا صفرونه راځي، دا ډاټ خپل ډاټ ټکي نه اخواته بیا اشارې نه دخواته دا صفرونه راځي. دا د نمبر لپاره ده. زه وایم دا نمبر نه، همدا باید کرنسي. کرنسي سره څه شی راځي؟ دغه هغه کوم هغه څه ده، د ډالر پیسې دي که نه، اوس د افغاني کرنسي پیسې ورسره راځي. یو خو نمبر نمبر چې دا عادي نمبر ده، او کرنسي چې راځي دې سره دا د پیسو راځي. سالري باید څه شی دلته کرنسي ورسره وي. څه شی کرنسي؟ په طور مثال دا ټول زه پاکوم، دلته کرنسي ته راځو، دلته دا هغه ډالر به ورته وایو. دا ټول پاکوم. په طور مثال 1000 روپۍ د دې معاش ده. ګوره دا 2000 معاش ده. هغسې اتومات څه شی راځي؟ ډالر ورسره راځي، ډالر ساین ورسره راځي. چې دا 1000 روپۍ، دا 2000، دا 3000، دغسې ټول ډالر ساین راځي. که نمبر بیا علامت نه راځي. ډالر ساین دغه کرنسي او اکاونټینګ دا دواړه یو خبره ده، صرف فرق په دې ده، لږ غوندې فرق لري. چې هغه فرق دا ده چې یو نږدې بل لري. دا کرنسي چې دا کرنسي نږدې، او دلته اکاونټینګ چې دا بیا لږ غوندې فرق لري، لږ غوندې لري. دا ډالر ساین ورته انتخاب کوو. ګوره دا لرې ده، دغه نمبر نه په اکاونټینګ کې دغه اس چې دا ډالر ساین، دا د ډالر علامه دا لرې ده. او دلته چې کله ته هغه ورته انتخاب کې، کرنسي ورته انتخابوي، دا بیا ورسره نږدې کېږي. ګوره دلته نږدې راځي. دا خو بیا اکاونټینګ سو بخې ده، کرنسي چې څه کېږي ته نږدې راځي. چې کله اکاونټینګ ورته انتخابوي نو اکاونټینګ کې بیا لرې راځي. بل په طور د مثال دلته رینټ ده. رینټ اوس په طور مثال کرایه ده، 100 روپۍ کرایه ورکوي. زه وایم چې دا باید هم کرنسي وي. دلته ټول انتخاب کړه، دا ټول باید کرنسي. چې کرنسي ورته انتخاب سو، یا اکاونټینګ په طور د مثال کرایه 300، اتومات هلته افغاني ورسره راځي. بل چاته 400 ورکوي، همدا 400 دا ټولو ته کرایه ورکوي په ورځ کې. دا یې کرایه سو، هلته ډالر ساین ورسره راځي. بل څه دا ډیټ ده. ډیټ تاریخ ته وایي. یعنی چې کله زه دا انتخاب کوم او ډیټ ورته انتخاب کوم، دلته راځو شارټ ډیټ او لانګ ډیټ ده. شارټ ډیټ ورته انتخاب کوم چې ته نمبر هم دلته ولیکې، هغه په تاریخ بدلیږي.
اتومات هغه که ګوره یو تاریخ باندې بدل سو. یعنی دلته یوازې ته تاریخ لیکای شي، بل نمبر نشي لیکای. ته باید دلته تاریخ ولیکې. په مثال 2025 په تور مثال دا شارټ ډیټ ده، دغسې راځي. دا کوی چې دغسې کش کړئ سو تاریخ دغسې راغلی ده. او بل راځو دا شارټ ډیټ دا ټول انتخابوم، دا ډیلیټ کړه، همې په کار نه ده. دلته راځو ډیټ کې بیا چې دا لانګ ډیټ ده. لانګ ډیټ چې کله انتخاب سو بیا څه کوي، ورځ هم ښیي، ورځ میاشت ټول شیان ښیي. په مثال دوه دغسې ولیکه، دا ورسه کېږي یو تاریخ جوړ سو. خو دا کوم تاریخ ده؟ عین 25 او سره رقم تاریخ یې ګډوډ لیکلی ده. داسې یو تاریخ معلوم تاریخ ورته ولیکه. 2/2026 تو خواته که ګوره چې وای سنډې فبروري، اول د فبروري د 2026. دا کوی چې دغسې کش کړي کته دا نور ټول هغه ډېر داسې لیکي لغونې جای ورته دو خواته کش کړه د ټول جای سي دغسې لغونې نورم دغه سنډې منډې ټیوزډې وینسډې ترسډې فرایډې او سیټرډې ټول راغلل دلته. یعنی دلته یوازې ډیټ لیکو چې کله دلته ډیټ ورته انتخاب سو نو ته باید دلته ډیټ همغه ډیټ نه بغیر یعنی تاریخ نه بغیر بل شی به نه لیکې، همدا تاریخ باید. بل څه د ټایم ده. ټایم دلته راځو، ټایم ورته جوړی. اول ټایم ورته انتخاب کا، ټایم دې چې کله انتخاب کو دلته راځي ټایم. اوس چې ته هر شی هر عدد ولیکې دلته هغه په ټایم سره بدلیږي. څه کېږي؟ په ټایم بدلیږي. زه وایم 3 5 ډیلیټ کا داسې 2:25 څو کېږي 2:25 AM 3:10 یعنې 3:30 AM راځي. ګوره دلته بل ورسره راځه 12 بجې پوره څه کېږي 12 راځي. اوس یوه ولیکه دغسې یو کې هم بیا چې سو 12 راغی. په مثال 13 ورته ولیکه یو څه کېږي 12 راځي. دا ټول څه کېږي AM راځي AM PM. نو دلته کوی شو موږ او تاسو چې وکړو دا تاریخ ده هغه وبخښئ ټایم ده. ټایم ورته انتخابوئ دلته دا ټول څه هر شی که ته نور نمبر هم ولیکه ورته ته څه کېږي هغه ټایم راځي. ټول څه کېږي ټایم راځي. بل څه ده اوور ټایم ده. اوور ټایم کې پرسنټیج راځو. پرسنټیج په طور مثال اوور ټایم اضافه کاری ته وایي. زه وایم چې دغه علي ته باید 100% اضافه کاری ورکړي. دا پرسنټیج چې کله انتخاب کړي ته کله نمبر لیکي 2 هلته فیصدي خپله ورسره راځي 3 5 6 دغسې ټول پرسنټیج اتومات ورسره راځي. دا پرسنټیج ده. یعنی کوم ځای چې تا کله انتخاب که داسې یو وارې د انتخاب که او پرسنټیج دې ورته ویلې هلته چې ته هر نمبر ولیکې هغه فیصدي اخلي اتومات. څه کېږي اتومات فیصدي اخلي. دا مخکې له مخکې چې ورته انتخابوي ته جدول جوړوي دا شیان ورته انتخابوي یوازې چې ته ولیکه اتومات خپله هماغه شی راځي. راځو بل چې شی ده بل دلته فریکشن ده. فریکشن عملیې ته وایي. په طور د مثال 10 تقسیم پر 2 ګوره تقسیموم څه کېږي دلته چې شی انتخاب و دا کسټوم انتخاب ده. دا ټول راواخله دلته زه وایم دا ټول هغه که جنرال که دا نور ټول تیلر سي ډیلیټ که. په مثال دا جای انتخابوم دغه دا خانه انتخابوم زه دلته ورته وایم چې دا فریکشن که. فریکشن څه کوو اوس دلته عملیه اجرا کوو 10 تقسیم پر 2 څو راځي 15 شل تقسیم پر 2 څو راځي 10. دا اتومات عملیه د عملیه اجرا کوي. کوم د ځای چې هغه تقسیم ورکړه ضرب ورکړه ټول څه کېږي اتومات درته تقسیم او ضرب همغه عملیه اجرا کوي عملیه راځي. دا ځای انتخابومه بل څه ده ورسره دلته ساینټیفیک ده. ساینټیفیک علمي اعدادو ته وایي. زه په تا مثال دلته لیکم چې 10,000 ګوره وبخښئ دا د تاریخ په ځای کې د ګوره 10,000 مې لیکلی بیا هم څه سو تاریخ سو. دلته راځم زه 10,000 ورته لیکم
کته راځم څه رقم ده ګوره 3 د 2 0 د ای د بیا 0 4 ده هغه علمي اعداد دي علمي اعداد دغه سی بیا هغه څوک سي د علمي اعداد زده بیا پیږي سي دا په څه رقم ترتیب ده څومره اندازه ده اوس دا 10 زره ده 40 سره ده په دغه شکل باندې راځي اوس دا نور اعداد هم دغه سی تغییري په مثال زه 3 زره لیکم 3 زره ګوره بیا دغه سره راغلی ده یعنی فرق موږ تاسو په دې باندې نه پیږئ دا سره رقم ترتیب ده خو څوک چا سزده بیا هغه ور باندې پوهیږي بل راځو بل ټیکس ده ټیکس متن ده ټیکس د متن لپاره راځي جنرال لکه ټیکس د انتخاب په دلته راځي خو ټیکس لیکای شي ورته خو کله په ټیکس کې ته هغه ولیکې نمبر ولیکې بیا نمبر نشي لیکای شي سره رقم راځي راسته خواته راځي همده خواته پاتې کېږي دا لکه ټیکس غوندې ده او بل خبره دا ده چې دا موږ او تاسو بیا جمع کوی نسو اوس دلته راځم دلته کرسر دروم زه وایم اټوسم اتومات ګوره راځي 25 زره دلته راغله او کته دلته ال ډبل مساوي ورته وایي یا دلته سم کلیک کړئ دا نه جمع کېږي ځکه دا ټیکس ده ټیکس نه جمع کېږي یعنی کوم متن دی سم متن ته نسي کوی چې ته متن جمع کړي متن نه جمع کېږي نو ځکه دلته سیده دا ټیکس را یعنی دا کوم ځای ستا انتخاب کړی دا د ټیکس لپاره ده یعنی که ته نمبر هم لیکي هغه نمبر هم د ټیکس په شکل باندې راځي دا ټول ټیکس ده په دې کې تغیرات نشي کوی بل راځو دا متن زه انتخابوم په طور مثال دا ځای دا متن ده دلته څه شی ده افغاني ده ډالر ده که ته وایې چې نه انګلیش دا د یونایټډ کینګډم د لندن دا نه پیږم ایرو ده که څه شی ده خو ایرو خو دغسې راځي دا ایرو ده دا انګلیسي ده دا هم نه پیږم چې کوم هغه ده واحد پولي ده دی دا ایرو سو دلته راځو په طور مثال دا د چین ده او بل دا د سویټزرلند ده ګوره دغسې راځي ورسره ټول او دلته ما افغاني هم ورسره اضافه کړی ده خو دا افغاني تاسو په هغه کې اے اف جي افغاني دا نه یې پکې دا بیا څنګه کوی سئ په اخر کې بیا طریقه درته ښیم دا نور ووایو بل پرسنټیج چې موږ او تاسو دلته وویلې دغه اوور ټایم کې دلته پرسنټیج په طور مثال همدغه هغه زه غواړم دا پرسنټیج دي دې باندې کلیک وکړه دا پرسنټیج راغی کامه څه کوي کامه جدا کوونکی ده کامه جدا کوونکی ده چې جدا کوي څنګه جدا کوي په طور د مثال دلته زه لیکم هسې دا دومره یو اندازه لیکم دا اوس څو ده دلته کامه ورباندې وه دا جدا کوي 3 میلیونه دلته ور باندې کلیک وکړه اتومات څه کېږي دا درې دانې جدا کوي دلته کامه ده که دا نه بیا د دې دا انتخاب که چې دا ایسته کې بیا څه کوي دا نمبر ورته انتخاب که اکاونټینګ دا نمبر دغسې راځي ګوره دلته بیا جداوالی نه لري که دې باندې کلیک وکړي اتومات څه کېږي اکاونټینګ ته راځي اکاونټینګ کې کامه راځي او دا دلته تغیرات کوي شو او دا خو ما تاسو ته ویلی سي دغه کوم اشاریه نه دخواته دا صفرونه سي دا کموي او دلته یې زیاتوي صفرونه زیاتوي او دلته یې کموي راځو چې زه غواړم دلته افغاني اضافه کمه په دغه لیست کې څنګه کوی شو دلته به راسې کنټرول پنل ته کنټرول پنل به خلاص کړي دلته به ریجن پیدا کړي ریجن باندې به کلیک وکړي اډیشنل سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته ګوره کرنسي ده کرنسي کې ګوره دلته ما ډالر او هغه سره افغاني مې لیکلی دلته افغاني به ورته ولیکئ دلته تاسو په کمپیوټرو کې دلته ډالر او ایرو ده افغاني نشته اے اف جي به ورته ولیکئ دا به اوکې اپلای کړي دا داسې کله اپلای کړه دلته چې اکسل ته راځئ په دغه لیست کې بیا دلته اضافه کېږي افغاني هم ورسره افغاني اضافه کېږي کوی چې ته ترې استفاده وکړي